اخلاق ستوي زما عزت من زمو علماء کرام تفسیر کوي وی اخلاق دیته وي رمبه مرتبه د اخلاق خدا جتان خپل رب رضای الله دا خوشاله ته په دنیا کې داسې انداز کې ژوندۍ تیر کې چې الله پاک تا ناراضوي نو دا استخلی خوې د اخلاق دي بیا د په دنیا کې الله مخلوق خوشاله د کور خلک تا ناراضوي بیبي د بچی دي ک مور دي ک پلار دي کرونه خويند دي هغه تا نه خوشاله او تا ناراضوي بس تا د هغه سره اخلاق او خوې برابر دي په معاشره کې مرګري دي دوست دي او هغه تاسو سره تعلق ساتي او تا نه خوشاله تا نه رضا دي واستا اخلاق برابر دي ګاون کې ستا ګاونډي تا نه خوشاله دي او ستا نه رضا دي ستا اخلاق برابر دي کشر مشر د محلي او د کلی د وطن هغه ستا صفت کې یو تا نه خوشاله دي او تا نه رضا دي واستا اخلاق برابر دي او که یو سړی نه ګاونډي په ور کې ولاړ دي یو انسان نه کور خلک په ور کې ولاړ دي د انسان نه مور او پلار خپري د انسان نه بچي خپري د انسان نه خزه خپره د انسان نه ګاونډي خپري د انسان نه بل مسلمان خپري انسان نه رشتہ دار خپري نو دغه نقصان دي کنه د خوې خصلت او اخلاق هغه نبوي نه دي الله دې مونږ د پیغمبر علی السلام غو خپل اخلاق پیدا کړي د دوارو جهان سردار مبارک الله پاک دې خپل اخلاق ورکړي حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علی السلام خادم دي لس کاله د دوارو د جهان د سردار مبارک خدمت کړي دي فرمای په شمایل ترمذی کې حدیث دي وی ما د پیغمبر علی السلام خدمت کړي دي وی ما ضرب امراه ولا خادما قط وی چتهم د دوارو جهان سردار مبارک نخپل بیبي وخلدا او نه خپل خادم والد اوس ګوره په انسان چې په کور کې وخت یې بیبي سره خامخا خفغان خبر راځي خامخا په کور کې داسې مسله راځي چې د خځې او د خاوند په مابین کې هغه مزاج ګډوډ شي او شیز ګډوډ وي خاوند له غوسه ورځي خځې له غوسه ورشي بعد وخت کې یا خادم یو نوکر د انسان سره خدمت کوي نوکری ولا کوي نو خامخا د خادم د نوکر نه غلط کار کیږي یا نیکلا او ماشاءالله غوسه ورځي هغه ته بدم وي غوسه مو ته کوي بعد وخت سپیلم دی پورته کی لیکن پیغمبر علیه السلام چتم بیبی نه واخلي ولی لکه نوبت دي ته نه رسیدلې چې پیغمبر علیه السلام بیبی داسې کارو کې چې پیغمبر علیه السلام له غوسه ورشي یا بیبی داسې نامناسبه کارو کې پیغمبر علیه السلام په هغه باندې غوسه شینا غوسه چته نه کړي حالانکه د پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې په نکاح کې نه بیبیانې پاتې شوې ټولي بیبیان یو لستی لیکن په یو ټیم کې یو نه بیبیان په نکاح باندې وي دغه رنګي وینځي وا دغه رنګي خادمان او غلامان او صحابه کرام به خدمت کو چته چاته غوسه نه کړي چته څوک نه دی وخلې چته چاته کنزل نه دی کړي چته چاله سپېړه خوري لوی خبره ده ستغه خبرم پیغمبر علی السلام چاته نه کړي ولې دا پیغمبر علی السلام اخلاق دي کنه او داسې اخلاق چې کافرانو موقت او کافرانو دشمنان د پیغمبر علی السلام سره مجلس کې ناس توکړه هغه به خدای مسلمانان کړل او د پیغمبر علی السلام او د صحابه د خو او اخلاق له دومره متاثر شو چې ټول دین به پرې خو او دین ته براغو کو پیغمبر علیه السلام ته چا zarar او تکلیف ورسو قسم د پیغمبر علیه السلام د هغه دشمن خپل انتقام هم نه دی غشتي بدلیم ته نه دی غشتي